अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लेकिन तेज तासो नोम जी زما نوم جاوید شاه دی، ډیپټي کلي سره تعلق ساتم. او کم ویسی دی دا ویسی ون دی، ګوجرو غړی جندرپار ون. ښه جي تاسو څو لیډ باندې وګټو؟ مونږ دویم پوزیشن اغوستی 443 سوټ هم اغوستی دی جی. مخکې دریم پوزیشن و، دا د دویم پوزیشن واغوستو. ښه جي. او تاسو کو مخکې وي مطلب د جنت سیټ باندې پاتې شوی جی، او خلک وایي یاره دا ډېر مخکې وي کارونه کړی دی، دا خبرې کم حد پورې صحیح دی؟ نو دا خو ډېر حده پورې صحیح دی چې مونږ خپل وس کړی دی، هر قسمه خدمت هم کړی دی. که څه حکومت څه فنډینګ نه راکړی نو نور هم د ولس خدمت هم کړی دی. نو په دا خدمت په وجه باندې دا ځل مونږ لیډ سیوا واغوستو، دویم پوزیشن راغلو. او زمونږ داسې کمزوري لکه په دې دغه کې مونږ کمزوری کینډیډیټ زه وم، او الحمدلله چې مونږ دویم پوزیشن واغوستو. اوس تاسو خپل علاقه کې مطلب میجر کم مسایل دي؟ نو مسایل خو اوسېږي زمونږ هغه ټولې دغه شانتې پرتې نوې آبادۍ وشو، خلک دغه شانتې دي. ګیس مسله مونږ ته شته، د بجلۍ مسله شته دی، ډسپنسري مونږ ته ضرورت دی زمونږ علاقې ته. زمونږ جنازګاه اوس مونږ دلته کې خپله چانده وکړه علاقې، او جنازګاه لمځی واغستو. نو اوس حکومت ته هم دا خوښ دی چې لکه دې باندې آبادۍ رالې وکړي. او تعلیم نظام څنګه دی؟ تعلیم زمونږ د علاقې میډل سکول نشته، زمونږ چې کوم دی 4-5 کیلومیټر کې چې دی زمونږ ماشومان دي. نو علاقې لا به زمونږ د طرف نه دغه پیغام دی چې څه یو شی ټول یو شی انشاءالله. صحیح دی، ډېره مننه.